د ترکیې د بهرني چارو وزیر وایي طالبان مې که سپارښتنې عملي کړي په رسمیت به وپېژندل شي. دا چې په اړه طالبانو څه ویلي او څنګه په رسمیت پیژندل کېږي بشپړ حال په ویډیو کې راسره وګورئ. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. د طالبانو د بیا واک ته رسېدو 7 میاشتې پوره شوي، که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی د دغه هېواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدای. مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو حکومت چارواکو ته هغه سپارښتنې کړي چې که دوی یې په عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان ته د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپېژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وباله. ویل د رسمیت پیژندلو پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدای. ډېرې بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته، خو تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوې نه وي په دې برخه کې خنډونه لرې کېدای نشي. ده وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري خو ورپسې عملي کېدل نه ویني، نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وویني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د څرنګوالي په برخه کې د قطر او ترکیې ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. دا هم وایي د کابل د هوایي ډګر په اړه د طالبانو سره لا هم خبرې روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډېر جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملي شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د 3 هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انطالیا د ډیپلوماسي په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویل چې طالبانو استازي د دې لپاره وربللي و چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل شي او هغه دا معنا نه لري چې انکاره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څېر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیلهمند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخه او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپېژندل شي. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.